اسلامي امارت له روسیې سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرو ته چمتو دی. او وروستی خبر دا چې افغان لوبغاړي د خپلې درېیمې لوبې په موخه د کارابین ترینیداد او ټوباګو ټاپو ته ورسېدل. سلام، وخت مو په خیر. تاسو زموږ غږ د یاران ټي وي یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه اورئ. زه کریمه الکوزه یم. اسلامي امارت له روسیې سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرو ته چمتو دی. روسي رسنیو د افغانستان اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست په حواله خبر ورکړی چې اسلامي امارت له روسیې سره د اړیکو پراختیا ته چمتووالی ښودلی. د روسي ټاس خبري اژانس تازه لیکلي چې د افغانستان اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمري دې رسنیو ته ویلي چې دوی له روسیې سره د امنیت په تړاو خبرو ته چمتو دي. ښاغلي عمري دا څرګندونې د سنت پیټرزبورګ غونډې په څنډه کې ټاس خبري اژانس ته د ممنوع ډلو له نوملړه د اسلامي امارت ایستلو په اشاره کې مطرح کړي دي. عبدالمنان عمري همدا راز ویلي چې اسلامي امارت چمتو دی چې له روسیې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. تر دې وړاندې روسیې ویلي و چې د ممنوع ډلو له نوملړ څخه د اسلامي امارت د غړو پر ایستلو کار پیل شوی دی. دا ویلو ده چې په تیرو نږدې 3 کلونو کې اسلامي امارت له چین او روسیې سره نږدې اړیکې لري. افغان لوبغاړي د روان شلوریز نړیوال جام سیالیو په لړۍ کې د خپلې درېیمې لوبې په موخه د کارابین ترینیداد او ټوباګو ټاپو ته ورسېدل. کرکټ بورډ پرون ناوخته دوشنبه د جون 10 لیکلي افغان اتلان د روان شلوریز نړیوال جام سیالیو په لړۍ کې د خپلې درېیمې لوبې لپاره د کارابین ترینیداد او ټوباګو ټاپو ته ورسېدل. د افغانستان او پاپو نیوګینیو ترمنځ لوبه به د جمعې پر ورځ د افغانستان پر وخت سهار 5 بجې ترسره شي. تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلینډ لوبډلې ته په خپله دویمه لوبه کې د 84 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه او په روان شلوریز نړیوال جام کې دویمه پرله پسې بریا خپله کړه.